جانان جانان افغانستان. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري د سالنګونو لویې لارې د بیا رغونې چارو پروژه د روان لمریز کال د سرطان میاشتې په 21 نیټه پرانیستل شوه. په یادو مراسمو کې د ریاست الوزرا پر اقتصادي مرستیال سربیره د ټولګټو چارو وزارت سرپرست محترم ملا محمد عیسی ثاني د پروان او بغلان ولایتي مسؤلینو او د خصوصي سکتور استازو حضور درلود. محترم ملا صاحب د دې پروژې د پرانیستې په موخه جوړو شوو مراسمو ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې له قشتې ملي کانال وروسته دا دوهمه لویه ملي او اقتصادي پروژه ده چې په بشپړېدو سره به د هېواد له شمال څخه جنوب ته د تګ راتګ او سوداګرۍ په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت په ټول توان سره د دې ملي پروژې بشپړولو ته چمتو دی او په دغه برخه کې قراردادي شرکتونو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي. د سالنګونو د بیا رغونې پروژه په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د افغانستان اسلامي امارت په ملاتړ د خصوصي سکتور له لوري د 80 کیلومتره په اوږدوالي سره د 2 کالونو په موده کې بشپړېږي چې زرګونو کسانو ته پکې کاري فرصتونه رامنځته کیږي. د سالنګونو لویې لارې په واسطه د هېواد پر 9 شمالي ولایتونو سربیره 4 لوی سوداګریز بندرونه هم له مرکز کابل سره وصلېږي. په دغه لویه لار په ورځني ډول زرګونه مسافر وړونکي او بار وړونکي موټرونه تګ راتګ کوي چې پر دغه راتلونکي مسافر او موټر چلوونکي خوښ دي چې په بیا رغېدو سره بې شته ستونزې حل شي. همدارنګه په غونډه کې د خصوصي سکتور استازي وویل چې په هېواد کې د لویو لارو په ځانګړي ډول د سالنګونو په بیا رغېدو سره به د افغانستان سوداګري او د افغانستان له لارې له مرکزي اسیا څخه سویلي اسیا ته د ترانزیت په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د غونډې په پای کې محترم ملا صاحب له قراردادي شرکتونو څخه وغوښتل چې څومره ژر ممکنه وي دغه پروژه په ښه کیفیت په پوره صداقت او امانتدارۍ سره بشپړه کړي. سل جوړوي د جهان غږ کیږي هر کاڼی مرجان. سل جوړوي د جهان جانان جانان افغانستان.